بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي کوم شیان چې په اسلام کې مکروه تنزیهي وي، نو یو سړی راولاړ سي دغه کار د ده څخه وسي، نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغې انسان ته رب العالمین په هغه دنیا عذاب ورکوي، سزا ورکوي او که نه ورکوي؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ فقهاو لیکلي دي او فرمایلي دي چې مکروه تنزیهي چې دی دا په اتفاق سره علت ته ژوندی دی. یعنی کم انسان چې د مکروه تنزیهي کار مرتکب سو هغه کار یې وکړي، و دې انسان ته رب العالمین سزا او عذاب په هغه دنیا نه ورکوي. البته کم څوک چې دغه مکروه تنزیهي کار، یعنی په شریعت کې یو کار چې دی دا مکروه تنزیهي دی، دغه کار پرېږدي، پر دې باندې رب العالمین وده ته ثواب ورکوي، پر دې باندې رب العالمین د ده درجه بلندوي. کم چې مکروه تنزیهي کارونه دي په شریعت کې، که یو انسان ولاړ سي دا کار د خدای دپاره پرېږدي چې دا عمل خو نو مکروه تنزیهي دی، بېشکه رب العالمین پر دې باندې ثواب ورکوي. البته که یو سړی راولاړېږي مکروه تنزیهي عمل په کسته سره کوي، بیا پر دې باندې عذاب نسته، پر دې باندې سزا نسته. در مختار په نم جلد کې 409 صفحه کې لیکلي دي: واما المکروه کراهة تنزیهة فإلى الحل اقرب اتفاقا. یعنی مکروه تنزیهي عمل چې دی دا وحل ته اتفاقا ژوندی دی. وفي الشامية قوله فإلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا. مطلب دا دی چې کوم څوک راولاړ سي مکروه تنزیهي عمل وکړي، و دې ته الله رب العزت سزا نه ورکوي، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. لیکن کم انسان چې د مکروه تنزیهي عمل پرېږدي، په دې پرېښولو سره الله رب العزت وده ته څه ثواب ورکوي. لہذا محترمینو، کوم څه چې په شریعت کې مکروه تنزیهي وي دا کار پرېږدوئ، پر دې باندې الله وده ته ثواب ورکوي. او کوم څوک چې دا کار کوي پر دې باندې الله رب العزت دته عذاب نه ورکوي او نه د دغه انسان مؤاخذه کیږي. والله تعالی اعلم.